ها بسم الله الرحمن الرحیم رزو لیسن 4 اف امیسود 2016 ها اصلورم نمبر 10 زموږ تاسو سره بیا فایل مینو دا او فایل مینو کوم تاسو ولولو پرینټ کمانډ باندې کار کوو سره ها پرینټ کمانډ سره پر کې استفاده کیږي د پترم تاسو مطلب څه کو خپل ډاکومېنټ کنټینټ چاپو پرینټ اوټ کوو سره او د پرینټ په لکه شارټکټ شي دا کنټرول پی راځه مرکه څه کوم کنټرول ډبلیو کنټرول پلس ان دا لکه څه کوم ځنه شو کوم داسې پر ځان په نشم کول چې پرینټ سره دا مثلا موضوعات شل مسره لاندې دا نوښته شولا انټر کا A4 پریس کړه ورپسې صحیح شو دا مې لکه څه مطلب سنټر ته راوړ او دې ته مې هډینګ ون ورکړ سره سنټر ته لاړ شه اوس غواړم دا لکه څه کم کاغذ پر مخ باندې چاپ کما سره دا خو سمات مطلب صاف کړي زه غواړم چې هارت جوړ کما یعنی مطلب کاغذ مخ باندې څنګه شي چاپ شي نو زه لکه څه کوم کنټرول پی ما سره بلکې ډایرکټ څنګه شي پرینټ براشي سره یا دا څه چلګه ګوره فایل ته لاړ شه چې مې کلیک وکړه پرینټ باندې کلیک وکړه ها راځو لکه پرینټ ته راغلو وسوي لکه نو چې څوک بیګانه لکه کوړې نه وباسي ګوره همیشه یاد کې ساتي په خپل کله چې مطلب یو راغی یو په خپل هم دا فایل لیکه یو چې مثلا کنو په خپل هم دا اوریجنل فایل لیکه الکه کوم چې څوک ماته 15 کا بیګانه دی وباسه صحیح شو او کته وته شکل چې لکه 15 اشاریه دومره سوي لکه نو اشاره نه اخلي یې مې کته ټول چې منفي بیا مو شرن د نمبر مس بي پوزټیو مثبت د بو سره او زه مل کسو کا ماته لس کا بیګانه دی وباسه څومره لس کا بیګانه کسو کا دی فایل نه ماته وباسه سیدا اوس لکه دې یو خبردار چې موږ تاسو به دا ځل په قرباني چیرې دي اخرنۍ حد څومره دی لکه دې ټیپ کوم چې یو لکه څه ویل کنو 2900 پته بیګانه ته یو فایل نه وسی څومره 2900 پته لکه څه کوم ټایپ کوم مرتخه 2900 پته ته مطلب څه کول شي دومره فایلونه یو نه کاپی اخیستل شي صحیح شو او کدا مطلب ته تاسو پته بیا هم کار نه کیدر سره ځکه حد نه وخت صحیح شو خزاله کسو کوم تم چې راګه تمره ووسه د درم کول شي ګوره کلیک کړه باندې کته زیه پورته ځه اپ ډاون یا مطلب خپل شي راځي کوم ټایپ کوم ټایپ کوله کته نه دني تی بس ها ډیفالت لکه یو ځنه مطلب کار دی سره ها ډایرکټ کله کسه کا پرینټ کلیک کړه باندې دله برکت تاسو کې وي ته دا فایل یو ځل ثبت کا کوم فارمټ کله کا پی ډی ایف فارمټ کې نو ورته کله کسه نه مسره فار ایگزامپل اسد بناو سره وسه دا صف میکر سره ها اوس ګوره ما څنګه شو ډایرکټ د پرینټر را مارغله خاطر سره بلکې څنګه پرینټر بل سره انسټال وی ښه ریډي به وي پیپر به پکی وي کالر ار سره سیټ وی ښه ډایرکټ پس څنګه شي د سره چاپ وشي ها نیکسټ راځه ملک تم د سلو کا پرینټر لاړ ها اوس هغه کومه ته چې مطلب سو کله کا پرینټر سیټ کا ورته دا ګوډه مې خبره ده اوس هغه څه کوم متن چره یو پرینټر مطلب زما وړم چې کدی پرینټر باندې څه کومه چاپ کوم هر کله تاسو مطلب پرینټر انسټال کړئ سکل د لیست کې د سره راځي ښه سیدا تاسو دې مطلب څه کولای شئ پرینټر انتخابول شئ چې په کوم پرینټر تاسو غواړئ څه کوي دا فایل چاپ کوي تم چې کدا سې پی ډی ایف والا سیدا اوس مله چې کنه دا ریډي دی په لمه سره مطلب کنیکټ نه دی ښه دا آیډیال دی مطلب ها پراپرټي باندې کلیو کله ګوره پرینټر پراپرټي اوس ګوره تاسو سره کوم دي چې پراپرټیز درګه سو لکه نه لیاوټ کوم قسم غواړئ لینډسکیپ غواړئ یا پورټریټ غواړئ او مودي غواړئ یا افقي شکل باندې وتم چر دې شکل باندې ورسي پورټریټ شکل باندې سره اډوانس سره کلاس په دې کې نور پراپرټي ما سره ها دغه کاغذ چې کوم د کوم سایز باندې غواړم چر A4 سایز باندې سره دا دې کوم تاسو کوم کاغذ لري په دې چې لیکي A4 کاغذ سره ها څو کا بیان لکه غواړي دلته څه کوته مشخص کړه دومره کا بیان غواړم الته مرته مشخص کړل سره لکه څو کوم کلوز کوم ها دام کلوز کا صحیح شو خلک دا پرینټر ما سره مطلب څنګه شو سیټ شو راځه کا سیټینګ تراشه دغه ګوډې مې خبرې دي خام الکه سوي چې سو کله کا پرینټ آل پیجز څو څه پیدا کړل ما 200 په زه کار کوم دلګه جاتو مخه کنټرول A صحیح شو کنټرول C کنټرول B لګه زیات شي ښا صحیح شو الکه اوس ما سره څنګه شوې سپي زیات شولې خلاص ملکه چیرته فایل تر زما او پرینټ باندې کلیک کوم سره اوس لکه څه په ما سره یو لس صفحه شولې ته اوس وایي چې مطلب څه وکړه آل پیجز پرینټ آل پیج ټول صفحه مره سکه چاپ کا څومره چې صفحه ما سره مطلب په ډاکومېنټ کې وی سکه ټول سکه ماته چاپ کا او کوه تاسو نه ویل کسو کا پرینټ سلیکشن ګوري بعض اوقات څه کیږي ښه درته چې مطلب دغه چې کوم د ذات مهم ده د مې لکه څه انتخاب کړه دا مې بورډ کله کا سرنګ مې مرته ورکړم چې تاسو څنګه شيخه مشخص شيخه دا سم لکه څه چاله مرته ورکړ اوس غواړم لکه دا انتخاب شوی دی څه کوم چاپ کوم دا مې انتخاب کله کا نظم بچی ته لکه فایل پرینټ باندې کلیک کوم ښه الکه سمې پکار دي ماته څه چاپ کا پرینټ سلیکشن څنګه شو فعال شمه سره صحیح شو کلام چې تاسو وتل چې مطلب یو انتخاب شوی ځای څه کې چاپ کې څه بکار اخلي قانون پرینټ سلیکشن نه بکار اخلي خبره لکه سوي چې پرینټ کرنٹ پیج ګور دي څه مطلب دی لکه اوس کومه صفحه کولم یو لسم نمبر صفحه کولم لکه پاس زما کلیک کړئ باندې اوس ماته لکه سوي چې لسم نمبر صفحه کولم الکه چې کوم ځای کې زما د کرسر یې څه ماته چاپ کا موجوده صفحه نو سبا کل کا فایل ته بلار شي پرینټ باندې کلیک وکړه کا خادل درش ورپسې سوي
چې پرینټ کرنٹ پیج کلیک کړئ باندې تاسو بل کومه صفحه چاپوي لسم نمبر صفحه ځکه ته په دې کرنٹ صفحه کې دی کې ولاړې صحیح شو خاله کوي چې نه کسٹم پرینټ مو پکار دی ګور دا ډېر مهم کار کوي ها اوس ګوري ورته اوس ما سره څو صفحې لکه نو 12 صفحې دي الګ دا لګ نورم زیاده وخه کنټرول A کنټرول C کنټرول V چې لکه څنګه شي زیات شي ها صحیح شو الګ ما سره څنګه شو اوس نوښته زیاده شول یا صفحې زیاته شولې لازم چیرته پرینټ راځم ها دغه لکه څنګه انتخاب مرتم چیرې سو کومه دا پرینټ کسٹم پیج کلیک کړئ باندې لکه څو صفحې ما سره دی 122 صفحې لکه دغه څه ټایپ کوم مرتم چیرې اوله صفحه کاما دریمه صفحه کاما شپږم نمبر صفحه کاما نوي صفحه یا نه نوي صفحه کلام تاسو ته چې مطلب مشخص صفحې څخه چاپ کړئ چې نه بکاره خړې کسٹم پرینټ نه بکاره خړې صحیح شو په څه به جدا کوي کاما باندې صحیح شو کاما باندې څه کوم مطلب بل نه جدا کوي یا لکه دا څه غواړي چې وایي چې مطلب دا څه چلو کې دی یو نه تر یو من پیسو پورې لکانو یو سلو شلو پورې دی یو نه تر یو سلو شلو پورې چاپ کړئ صحیح شو لکه رینج دی چې ما سره کنو یو ساحه دی یو رینج ده نو تاسو کله ورته مشخص کوي یو په کاما باندې جدا کوي یا ورته منفي ورکړي صحیح شو خلک ازو شوم د سلو کده مکمل صفحه چاپ کړه زدا څه مطلب نه غواړم صحیح شو راځو لکه دلته بل لکه سوي چې ډاکومېنټ انفو ګوره د کیسو نور زو مخیخه صحیح شو انفو لکه څه مطلب شي انفارمیشن لکه موږ تاسو مطلب پرون چولسته ښه دلته انفو باندې څه کوم مطلب تاسو سټپ بای سټپ کار کړی وخه اوس لکه غواړي چې مطلب دا شین چاپ کې د ډاکومېنټ انفارمیشن مطلب چاپ کې ګوره سوي لکه ماته چې لکه زما سب کاری ډاکومېنټ انفو کاری ګوره سوي لکه نو لیست اف پراپرټي سچ اس فایل نیم پلان کې دا لکه چاپول غواړي کلیک کړئ باندې اوس ګوره ماته څنګه شولته دې کلمه راغله کنه څه دا ما سره څه کی چاپیږي ښه دا غیر فعال کله ورته راځه لکه نور سره پکار دی ګوره کلیک کړئ باندې سوي لکه نو چې لیست اف مارک اپس دا موږ تاسو ورسره وایو ښه فار ایگزامپل یو سمه لکه ګل توکلن یو کمنټ مې لکه انسرټ کړ ګوره کلیک کړئ باندې نو اوس ما سره کچې دا مارک اپونه دي چې ما سره مارک اپ نه خدا ما سره سیدا الکه وای چې مطلب څه کومه دا کمنټونه چاپ کا ډبل کا څنګه چل کې فایل پرینټ باندې کلیک وکړئ بل کا څه انتخاب کوړل تا او تم چر لیست اف مارک اپ کلیک کړئ باندې اوس ما سره بچ چاپی کې دا چاپی کې را سره صحیح شو لیست اف مارک اپ چاپی کې ها دا سره کسه څه پکار شو نور مې څه پکار دي کنه سټایلونه پکار شو دا ورسوي لکه چې سټایل څه دی دلته ګوره ما سره کوم دي سره دلته هم تر زما سټایل تلرم کنه رقم سټایلونه پکې دا چا پول غوړې نو سکلتا پرین باندې کلیک وکړه ها سم لکه پکار دي هغه مې پکار سټایل دا انتخاب کوړه صحیح شو ها دا سره کوي چې نه بل سم پکار دي ګوره آټو ټیکسټ انټری مې لکه پکار دا ورسوي خاص دي کې څه خبرې دي ښه ګوره چې کنه لیست آیټم ویو فار آټو ټیکسټ ګیلری سره یا لکه دا سوي شي زما څه پکار دي کی اسایمنټ مې پکار ده ګوره اوس دلته ګوري مې مسله ده الکان د سیو لپاره شارټکټ شي کنټرول اس بعض اوقات وای چې مطلب څه کوم زغ خپل یو شارټکټ جوړوم دې څه لري کی اسایمنټ ښه ورسره وای چې مطلب څنګه موږ تاسو یو شارټکټ جوړ کو په خپل چې دا نو دې نه غاڅه کول شي ته چاپول شي ښه کله ګوري ماته سوي ځکنو اتراشه سو کما تلکا کی اسایمنټ مرسته کا چاپ سمرا ها نیکست روز بل لکه سوي چې پرینټ مارک اپ اوس ګورل ته ماته کوم دي دا کمنټ لما ختم شو او کوای شنه چاپ دي شي سو کدی باندې کلیک وکړ ګوره ډایرکټ کی ماته دا راځي ښه د مارک اپ پیریال ورسره وایو ښه ها نو مرکه چاپ شي ختم کا بل لکه سوي چې پرینټ اونلی اوت پیج تاک او جفت خبر راغله کلیک کړئ باندې تاکي غوړم یا جفت غوړم ایون اوت تاک او جفت سره دا ختم کړئ تاسو مطلب څه کوته چیرې آل پیج ماته انتخاب کلیک کړئ باندې اوس ماته سره راځي تا آل پیج سره راځي خلاص نور لکه سوي ته ماته چیرې پرینټ ون سایډ الکه باز وخت څه کی وای چې مطلب څه کماته یو طرف باندې چاپ کا ګوره پر ایگزامپل تم چیرې څه کماته یو طرف باندې چاپ کا دا انتخاب کو چیرې کنو پرینټ ون سایډ یو طرف باندې چاپ ورغړ او کوچ نه مینولی پرینټ ان بوث سایډ په دوه طرفونو څخه چماته چاپ کا خان کوم ته چیرې یو طرف سایډ بل لکه سوي کلیکټ خبره ګوره ته مطلب څه کوم تم چیرې لس کاپی غانې ته وباسه سمرا لس کاپی غانې لکه دا څنګه ماته کلیکټ کا یا مطلب ته وړي چې ان کلیکټ کی کله چې مطلب ان کلیکټ دا څه کارو کله یو اوریجنل سبب چاپ کی بیا به لس کاپی غانې وخلی بیا بلکه دویم تراشي او کوچ نه اول اوریجنل په چاپ کا بیا چې تراش ورپسې کاپی غانې ته وباسه نو کلیکټ ان کلیکټ دی لپاره فرق کو بل لکه چې دی portrait orientation دی اوس ګوره ما سره مطلب ورګه کوم قسم چاپیږي مطلب ولاړه باندې چاپیږي او کوی نه لاس چلو کا دا مله څه کله لینډسکیپ ته وړو کلیک اوس ګوره افقي شکل ته لاړه سره او مدي غوړ یا افقي غوړ دا مطلب مختلف قسم حالتونه لري سره خاصه مله کدا قسم کا لینډسکیپ اوس یا portrait صحیح ده دا قسم سمره خبر لکه سوی لیټر اوس ګورم دغه ورکه مطلب څه کې سایز غوړ شي بدل کې کلیک کړئ باندې قسمه په کار ته چیرې A4 انتخاب کړئ چې لکه A4 کلیک کړئ باندې اوس ماتر څنګه شو A4 ورکه راغله چې دا ها بل لکه تاسو په کار شوي چې مطلب دا قسم د دې شکل می په کار ده یا لکه دا قسم غوړي دا رقم چې ما سره دي کاغذونو سټینډرډ نه دي ښه اوس ګوري تقریبا 240 په ورکه شوړي څنګه ځکه چې
ورکه کمی شول او لیکل زیات دي یا لکه داسې غواړي A5 غواړي دا اوس ګوره ورکه څنګه شو ما سره په دې شکل باندې ډسپلی کیږي خلاص مطلب تاسو په کار نه شول وته چې لکه سمې په کار دي راځه ورپسې نور داسې کلیک کوي باندې اوس ګوره دا رقم چې ما سره دي کاغذونو سټایلونه دي خیا ورکه سایزونه دي خو موږ تاسو لکه څنګه انتخاب ورته A4 ورکه کلیک کوي باندې خبره لکه سوي مارجن خبره راغله ګوره کله تاسو مطلب نوښته کوي تاسو لکه سره لري ته مارجن لري ګوره څه قسم د لکه دا ګوره څلور خواوې لکه دا کوښنی کوم خاطر څنګه شي ډسپلی شي ګوره ولته اوس ما سره مطلب ورکه څه کنه خي طرف هم لري چپ طرف هم لري پاس هم دی مطلب لاندې هم دی سره لکه دی ورکه څلور خواوې حاشیه چې موږ تاسو ورته پښتو کې وایي سره دله پر کته څه کوي ته مطلب ورته دې ته وایي چې مارجن مله څه سیټ کړم ګوره پرنٹ ته بلټ شو ها الکه سمه بکاري مارجن می بکاري ګوره څه لکانو د ټاپ طرف نم یو درجه ده لکه لیفټ هم یو ده باټم هم یو ده یو رائټ هم یو ده او کوی داس نیو کلیک کړو نو ګوره څنګه شول شو مثلا بيخي د لیکل څنګه شول سند یې مطلب جې طرف لاړ سره ګوره دا اوس ما چې مطلب مارجن شو خاطر سره کساسو په کار نشه مودریټ په شکل باندې ورته ګوره دا رقم حالتونه دي ما سره سره خو موږ تاسو لکانو چې انتخاب ورته نارمل ښه دا څه مطلب وړي وایټ کلیک کړئ نو ګوره دې درته مطلب فاصله کم شوله پاس زیاده شول ته مطلب پاس کم ده ها دا څه مطلب نه غواړي میریټ په شکل باندې غواړي اوس ګوره ما سره په دې شکل باندې رسیدا یا وایي چې مطلب داس نه یا فیس 2003 په شکل باندې ډیفالت خاصه انتخاب ملته ورته نارمل سي دي سره بل لکه سوي چې ون پیج پر شیټ ګوري داس د کول پکار دی ښا ګوره تم داس چلو کا دوه ورکه څه کله کا ځای په ځای کا چی باندې لکه سکیل 2 یو 4 ورکه باندې ګوره د تماسه قبل چیرې سکیل 2 یو A4 ورکه باندې سو کا دوه ورکه ځای په ځای کا یا لکه اساس په کاری سلور دی په کار دی لکه بعض اوقات مطلب ورکه کمی دی او لیکل زیات نه سو کا اغه ته اډجست کوا دی ځنه ښا الکه سمې په کار دی شپږ ورکه مې په کار چی باندې لکه سکیل 2 چی باندې یو 4 ورکه باندې سمرا خلاصو لکه چیرته پیسټ اپ ته مخه د پیسټ اپ موږ تاسو مطلب دې ځن په یو سره دا ګوري چې ما سره کنه پرنٹ پریویو حالت ته چې ما سره پرنٹ پریویو یعنی مطلب مخه د چاپ نه قتل لکه څه قسم ګوره دلته مطلب ما نه وشته کړی ښا وته چې لکه دا بس قسم چاپیږي سره نو زه به څه وکم لکه پرنٹ باندې کلیک وکم اوس ګوره ته ما سره چې ډایرکټ دا قسم ډسپلی کوي دا به داسې چاپیږي در سره سره ښا الکه ته اوس غوړه مطلب شاته مخ کلار چې ګوره څه کې دې باندې کلیک وکړ اوس ګوره ټوټل ما سره څه سفید لکه یو سره تل سفید دا x of y شکل لري ښا x of y الګان دلته ما سره کوم ټوټل کار کړل ته ما سره کرنٹ پیج کار کی زه اوس کومه صفحه کله کولم یو سره دوا وته بل کسو کا درشم نمبر صفحه تلاړه انټر کړه څنګه چې ما سره ډایرکټ چیرته لاړو درشم نمبر صفحه تلاړه سره د دې مطلب مخکم تل شي فارورډ او بیکورډ هم تل شي څه خبره پکې نشه سره یا دې مطلب له وکه دا څه مطلب وړه کته پورته ځه تل ډسپلی کېم خاصه وایي چې پیج دومره سره او دا چې کوم ما سره مطلب زوم سلایډر ده ښا دا سره په لکه سپری کی تر څه کې د لیکل رنیشډي کې سره لپاره چې مطلب تاغه سيو ګوري چې را څه قسم دي صحیح می لیکل یا نه ګوره رنیشډي کا دومره غټ چاپی کې نه خدا چې ما سره مطلب صرف دلیدل لپاره ده ښا دا به څه کله کوچنی بکوخه دا څه مطلب وسی بل چې کړو کلیک کړه باندې زوم ټو پیج کلیک کړه اوس ګوره ما سره خپل دی لته راځي ښا دا ملکه څه غټ کړ دی پوره څه شو تم چې راځو کا زوم ټو پیج کلیک کړه څنګه چې ما سره اته طریق په سره کوم دی نارمل حالت ته و سره راځو چیرته پیسټ اپ راځو دا ګوري پیسټ اپ سره په اسفره کې موږ تاسو مدلسته کو دا صفه چاپ ته مده کو چې کلیک کړه باندې اوس ګورو ډایرکټ څنګه شو ما سره پیسټ اپ راغی دا چې پیسټ اپ دې نمبر راځي ګوره بیگ زمالکه د ډبل کلیک کوم نو څنګه شو ما سره ډایرکټ پیسټ اپ راغی خلاصو پیسټ اپ کې ګوره څه خبره ده ما سره پیسټ اپ مين صفه پرنٹ آمده کول ګوره مارجن ما خبره پکې ده ګوره دا پریویو تاسو ګوري الکه ټاپ سمرو سیدم روسي ګوره لیکل مطلب لاندې کا لیفټ لکه سمرو سیدم روسي سره باټم لکه سمرو سیدم روسي او رائټ لکه سمرو سیدم روسي سره خادي کله دوه شنه ویډیو ته لیکي ګټر او بل ما کوم دی ګټر پوزیشن دی ګټر مين کوم ځای متاسو کو مطلب رینګ ورته ورکو یا مطلب هغه ځای ګندو یا مطلب اسټاپلر کو سره الکه څه قسم په کار ګورل ته اوس ما څه کې ډسپلی کې لکه سمره غواړي ورته دومره غواړم چې دا د دې مطلب څه کول شي ورته انتخابول شي خان دا ګټر د پاره سفر کې کوم چې مطلب تاسو کو ګندو یا ورته بس ریخ ورته ورکو سره ها ګټر لکه کوم ځای کې اوس ما سره لکانو لیفټ دی لکه مطلب چپ طرف اړول شو ټاپ لکه وسی دا قسم سره پاس مطلب اړول سپیلنګ کتاب چې سره یا لکه رائټ طرف مطلب وسی پښتو مثلا څه کو دې طرف نن تاسو پر کو سره خو دې ملکه لیفټ می پکار دی سم مطلب کې نشته لکه دا ګټر پوزیشن هم لګ سکا کم کا ورته اورینټیشن کې ګوره ما خبره پکې ده مطلب افقي غوړی یا عمودي غوړی صحیح شو خاله کبل لکه سوي پیجز ملټیپل پیجز ګوره سره کنه نارمل حالت ما سره تم چیرې میرر ګوره دا اوس ما چې مطلب کتاب شکل باندې راغی میرر چې لکه آینه په شکل باندې سره راځي ښا دا سره کسه په کارون شو 2 پیج پر شیټ دا څه مطلب غوړی چې دوه صفحې څخه ماته یو صفحه کې ځای په ځای کې 2 پیج پر شیټ مو ویلو کنه لکه مخکې مور باندې کار وکړ ښا الکه چې بوک فیلډ کلیک کړئ باندې مطلب کتاب په شکل باندې سره راځي یا دا سره کوي ولا کسه وکړه ریورس بیک فیلډ کلیک کړئ باندې سرچ په مطلب وسی اوس ولکه ماته چې مطلب 2 پیج پر شیټ بوکلیټ سم لګاو تم چې ټول
آل پیج غواړي مطلب دومره وسی ګوره اته د مطلب غواړي 14 غواړي سره لکه بعض اوقات اصل د څه کول شي انتخابول شي خاص دومره څه پیسې کمه ځای په ځای کله کارتون چې موږ جوړوخه ولته بل کس انتخاب کوته نارمل ښه کلیک کړئ باندې اوس ماته شي نارمل حالت ښه راځو لکه بل څه وایي اپلای ټو د اوس ګوره ما سره مراد درې اپشن دوه اپشن دي خال څه ویل کنه هول ډاکومنت په ټول ډاکومنت اپلای کړه دغه تغرات کوم چې ما مطلب څه کړل پاس درته ویل چې لکه دومره ټاپ وی دومره لیفت وی دومره رائټ وی سره هول ډاکومنت باندې څه کوي اپلای کړه بعض اوقات داسې کې لکه وای چې نه دا چې چلو کله اوس ما سره څه پیدا لکه تقریبا یو څه تل څه پیری اصل د ودرېګه مخه دا لکه څه کماته پورټریټ حالت ته وړه لینډسکیپ یا پورټریټ وړه کلیک کړئ باندې لکه په سیټ اپ تر سم لکه سمې پکار دي لینډسکیپ می پکار دي خو څو کله چې کوم ځکه زما کرسر د دینه پلان دی باندې څه کوي اپلای کړ سب انتخاب کوم ورته دیس پوینټ فارورډ کلیک کړئ باندې اوکې کا څنګه چل شو ما سره پاس ګوره امید دي لاندې چې ما سره وفقې دي ځکه زما کرسر نه لاندې څنګه شو لکه نو ور باندې اپلای شو سیدا نو کلام تاسو وتل چې مطلب د کرسر نه لاندې باندې څه کوي اپلای کړئ انتخاب کوم ورته دیس پوینټ فارورډ په لکه سیکشن پکې دا ورسته وایو ښه چې د سیکشن کې څه خبرې دي ښه سیکشن دلته روان دی ګوره بیک زور پسې پیج لیاوټ ته راځو چې دلته ګوره ما سره چې لکه نو بریک سره ښه پیج سیکشن ګوره سیکشن بریک وروسته وایو ښه راځو لکه بیا پرنټر راځم لکه پیج ټپ باندې کلیک کوم صحیح شو ښه دا مو شو بل کوي چې مطلب ته غواړې څه دغه تغیرات تل پر باندې اپلیکیشن سو کله کا سیټس ډیفالت باندې کلیک کوو ګوره څه لکه ډو یو وانټ ټو چینج د ډیفالت سیټینګ فار ذس سیټ اپ تل پر لکه غواړې تل نه نو ختم کړه نه غواړم پیپر کې ګوره ما خبرې چې کوم څه تاسو پکار شو انتخاب کله قدمه پکار شو ګوره د پریویو کې ته کتل شي ښه الکه سمې پکار دي دا قسم وسه سټیټمنټ په لکه پکار دي ایگزیکټیو په لکه پکار دي دا رقم چې ما سره کنو دي سټایل نه ښه کسٹم سایز سره کراشه ها اوس لکه خپل جوړوي خدا ګوره مطلب صحیح نه ده ښه امکان لري ته مطلب تا ورکه جوړ کړی ته پته نه لګي دا اوس مطلب دا قسم سایز ته جوړ کی او ورکه پیدا نشي سیدا د دې څه لیکي کسٹم خاطر خپل خوښ جوړوي ګوره ورکه مې دومره جوړ کړل ویټم ډسپلی کوي هایټم ډسپلی کوي ټول اور ځوړه باندې څه ډسپلی کوي هم تاسو د څه خبر ورته A4 انتخاب بس دا صحیح ده ښه بل کس وایي چې پیپر سورس اوس ګوره مطلب ته وایي چې څو کال کا ډیفالت ټری تاسو سره کومه مخکې میلو چې د کاغذ خدل زیات څه لیکي ټری ورته وایي سره اوس ماته لکه چې فرست پیج د کوم ځای نه راکش کی ډیفالت او ادر پیج د کوم ځای نه راکش کی لکه مثلا بعض داسې پرینټرونه چې هغه دوه ځای نه لري ښه تاسو کولای شئ مطلب په دوه ځایونو کې څه کی کاغذونه پکې کېږي نو تاسو چې لکه اول صفحه کوم ځای نه راکش کړئ دویم کوم ځای خو ډیفالت صحیح ده ښه خدا اپشن ورسته وایو ښه د ډیر اپشن ما سره کوم مطلب شریخه چیرته ویل کنه دلته روان دي ښه اپشن کې شته متاثر سره ښه راځو لکه اما خبرې پکې درکه چې کوم ځای کې مطلب غواړي ډیس فاین فارورډ او هول ډاکومنت ټول ډاکومنت باندې غواړي سره لیاوټ لکه لاشه اوس لکه ماته چې مطلب ته غواړي چې یو نوې سیکشن چلان کې الکه څه باندې شروع شي چې نیو پیج غواړي کنټینیو غواړي یا ایریا اوون سره سیکشن ورسته وایي چې لکه سیکشن کې څه خبرې دي ښه کنټینیو څه مطلب جاری دي مطلب ولري یا وایي چې مطلب دا قسم اوسه نیو کلن ته مطلب لاړ شي نوې څه پکې کرا شي تاک جفت کې مطلب غواړي 8 ایون څه کوته مشخص کړو پهل څه کله نوې یا مطلب کنټینیو سي ده ښه بل کله څه وایي چې سیکشن ډایریکشن لکه کوم قسم وسی لیفت ټو رائټ یا رائټ ټو لیفت ته تاسو وایو ښه ګوره مطلب پښتو کوم طرف نه شروع کوو خي طرف نه چپ طرف ته انګلیسي کوم طرف نه چپ طرف نه خي طرف ته سیدا دم دلته وایو ښه ګوره ته ما سره شته ښه ډایریکشن مطلب لیفت ټو رائټ یا رائټ ټو لیفت ښه دا ورسته وایي چې دغه مطلب څه خبرې دي ښه نو دې جنم کول شي مطلب دا څه کوته مشخص کې چیرې دا څه قسم وسی کلیک کړئ باندې ها لیاوټ تر زما لکه دغه څه کوم تم چیرې لیفت ټو رائټ یا رائټ ټو لیفت سیدا ها بل لکه څه وایي چې هیډر ان فوټر دا لکه ورسته وایي چې دغه مطلب څه خبرې دي ښه هیډر ان فوټر سرلیک او لمنلیک چورته پښتو کې وایي سیدا لکه څه قسم ګوره زلکه څه کومه کنټرول هوم پریس کوم څه ما اولنې سفید وي چیرته لکه نو کنټرول هوم تل پریس کړئ چې تا اولنې سفید وړي ښه او کنټرول اند سکر کله کنه تاسو اولنې اخرنی سفید وړي ښه پاس زما دا ډبل کلیک کوم اوس ګوره ما چې کنه هیډر دی ښه چې دا کله ما سره هیډر دی موږ تاسو ورسره وایو او دا ما سره مطلب فوټر دی سره ګور دې اپشن نو څه مطلب دی ښه ما ته لکه دا څه وایي چې ډیفرنٹ اور ان ایون آیا په تاک او جوړ صفحه کې مختلف قسمه هیډرونه څه پکار دي او کوی نه فرست پیج اولنې صفحه څنګه وي مختلفه باقي پرې ده صحیح شو او وای چې لکه دا د هیډر او فوټر مطلب سایز څومره پکار دی فرام ایج دی جین مطلب څومره لري لکه فوټر څومره لري هیډر څومره دی باندې کلیک کوم ګوره څنګه چل شو ما سره مطلب لګنی چې شو ښه دا ورسوي لکه څنګه مطلب دې سایز کمیږي او څنګه زیاتیږي ښه کلیک کړئ باندې لکه نور لکه څه چې پیج ورټیکل الایمنت اوس ګوره تم چیرې سنټر تر راوړه کلیک کړئ اوس ګوره دې څه مطلب ده ښه کنټرول ډبلیو پریس کوم ورپسې وته ډو ناٹ سیو کنټرول ان وهمه ښه الګ اوس نو استعمال کړل مثلا ایکوال ار ان ډي انټر مې کړل اوس ګوره ما سره نوښم دا سیده دا انتخابو مخه ټول مې انتخاب کړل راځم چیرې لکه نو دلته ډبل کلیک کوم پیج سیټ اپ تر راځم سو کومه تر کنه سنټر تر راوړه کلیک کړ څنګه چل اوس ما سره نوښتا سنټر تر راغله مرکز څه مطلب راغله خدا څه مطلب نه وای چیرې سو کله کار
جسټیفاید کلیک کړئ باندې اوس ګوره ما سره په دې شکل راځي 3 پیراګراف په ډسپلی کې درته او کوئی داس نه ویل که څه قسم غواړم باټم لاندې راشي کلیک کړئ باندې او تاسو همیشه لکه څه خبر ورته دلته بس ټاپ صحیح دی ښه مطلب سر نه به شروع کی دا سر پس لاندې برازي سره ښه نور لکه سوې دلته مطلب غواړي دا تغیرات کوم ځکه اپلای کی ګوره سلیکټډ ټیسټ لپاره د پکار شو یا مطلب چې هول ډاکومنت لپاره مې پکار دی صحیح شو الکه بل چې ما سره لاین نمبر خبر راغله دا ورسته وایو خاص دي کې مطلب څه خبرې دي ښه کلیک کړئ باندې اوس ګوره ما سره کوم مطلب لاین نمبر نه راځي ښه لګ بولول شي مطلب تاسو کو لګ ځان پی کوی ښه کنټرول A کنټرول C کنټرول V سره نو شمه لکه څه کلاس جاته کړله اوس لکه غواړم څه کم دي ته مطلب لاین نمبر نو ورکم ګوره چې مطلب څنګه شي هر لاین ته یو نمبر راشي نو څوک ډبل کلیک دلته وکا او بیا چیر راشه پسې لیاوټ تلل شم بیا څوک لکه لاین نمبر مې لګا پکار دا به سٹارټ کما خادي به باندې کورس خبرې کوو خاص مطلب څنګه دی ما سره اوکې کله کا دا مو کې اوس ګوره ما سره څنګه شو نمبر نه لګنه 1 2 3 4 5 اوس ګوره هر صفه لري یو نمبر لري هر لاین لري یو نمبر لري سره نو دا دې مطلب څه کول شي دا کې تغیرات وروسي تم چیرې سٹارټ څونه لکه شروع شي درې نو شروع کلیک کړئ باندې اوس دا مو کې کو دا مو کې کو اوس څنګه شو ما سره کنو درې سره 3 سلور 15 سور پس مخه سره یا پر ایگزامپل دا څه چلو کا ګوره کلیک کړئ باندې لکه سمې پکار دی الکه ټیکس نو څومره لري فرام ټیکس دومره لکه اوکې کله دا به اوکې یوزل دا به مو کې اوس ګوره څنګه شو ما سره ټیکس نو مطلب لري شول بيخي فاصله لري شول ورک شول بيخي سره ځکه موږ تاسو مطلب څکل فاصله زیاته ورکړه خدا بس انتخاب کوته اټو به انتخاب کوه څه شي اټو به انتخاب کوته مته نو شکل کچي اټو خان انټر کا دا مو کې کا اوس څنګه شو ما سره ډایرکټ راغله ښا خلک دا سوچ چې مطلب نور څه پکار دي ګوره کون به لکه څه څه زیاتیږي لکه ګوره دیو عدد او بل عدد ترمنځ څومره فرق دی یو په اندازه باندې تم چر سوکا الکه بس درې فرق ورکو اوکې کله دا مو کې کوسته نه چل شو څه ویل کنو درې درش شپږ درش یا مطلب دا شو چې درې لنه پر سکه یو نمبر ورکول لکه درې شو څنګه شو ما سره دې درې غل پر څنګه شو مطلب یو نمبر ورغی ورته ها او کوی داس نیول لکه سوکا دلته راشر پسې ګوره وسویل کنه نمبرینګ ریسټارټ ایچ پیجز ګوره څه مطلب شي دینه په هر سبق کې تاسو ګوره ورته نه دی کنه شپږ دی کنه نه دی او پاس ګوره لکه چې ما سره شپږ درشي اوس ګوره په هر سبق کې چې سر نه کیږي ریسټارټ کیږي الکه تاسو په کار نشو سو کله لاین نمبر تراشه سو کا ریسټارټ ایچ سیکشن په هر سیکشن کې څه کا ریسټارټ کړه سر نه کا اوکې کا اوس ګوره ما سره مطلب سیکشن صرف یو دی څنګه شو ما سره کنه سر نه شول او کوی داس نه ویل کا سو کا په دې شکل مې په کار ده ریسټارټ کنټینیو جاری دی اوس کلیک کړئ ونس ګوره دا به اوکې کما او دا به اوکې کما نو څنګه چل شو ګوره ما سره جاری راغله ښا دوا بیا څه شو ما سره 15 بیا ښا دلته ګوري بیا مر روان دي شنو وایو ښا لاین نمبرینګ ګوره اما خبرې پکې دي ښا راځي را سره چیرته لی اوټ ټاپ کې ښا خلاص بیا دلته د باندې کلیک کوم پرینټ راځم ښا په سیټ اپ راځو ور پاسه بل لکه چې ما سره بارډر دی ښا بارډر څه مطلب شو مطلب غواړي یو چوکاټ جوړ کې ورته یو فریم مطلب جوړول غواړي سره ښا دلته اوس ګوري ما سره مطلب بارډر مسله به ورسره بیا راځي سره خلک موږ تاسو کو ځان ور باندې پوي ګوره دلته بیگ زما وړاندې دې څه مطلب چوکاټ ورکمه ښا ډبل کلیک وکړه دا لاین نمبر بس ختم وکړه دا ښا دا اوکې کا دام ختم کړي به څنګه شو ما سره ختم شو ډبل کلیک کوم دلته اوس ګوره ما چې بارډر صاحب کار دلګه اوس ګوره ما سره بارډر دوه قسمه ده یو د انتخاب شوی ځای لپاره یو د ټول صفحې لپاره دلګه اوس ما چې انتخاب کوته بارډر او کته و چیرې پیج بارډر مې پکاره مکمل صفحې لپاره زه وته دا چلو کړه یو ځای مې انتخاب کړ ښا دا چې ما سره کنده اوس بارډر راځم کلیک کړئ باندې په سیټ اپ راځم ګوره کلیک کړئ باندې اوس ګوره ما انتخاب کړی دی ځای کنه الګه کوم قسم د پکار دی بارډر مې انتخاب کوته چې ملک داس یو بارډر ورته اوکې کله څنګه شو ما سره چوکاټ راغی او که زه مطلب هیڅ انتخاب نه کوم ډبل کلیک ته وکم ما سره ډایرکټ بس راځي دلته پیج بارډر په ما سره ځکه از هول دی مکمل صفحه دلګه دا انتخاب کوته اوکې کا اوس څنګه چل شو ما سره چوکاټ راغی ښا دغه ګوره مطلب ډېری خبرې نورم شسه کې سم لکه او د چې مطلب دا چلو کا پیج بارډر لکه نه غوړم کلیک کړئ باندې څنګه چل شو ختم شو کنه دا بلکې انتخاب کوم سره مکمل څه انتخاب کا ډبل کلیک دلته بارډر تر شلکه دام څه کا نن څه مطلب شو دا بارډر ته ختم کا لاړو ها راځو پس ډبل کلیک دلته وزره کسه انتخاب وکم چیرې بارډر تر شر پسې څه قسم لکه پکار دا قسم 3D لکه وړیا دا قسم مطلب درته پکار شو دا رقم چې ما سره سټایل نه دی ښا الکه رنگ ورته ورکړه څه قسم رنگ وړي دا قسم رنگ اوکې کا څنګه چل شو بارډر راغی خو سره خوا کې رنگم راغی سیدا الکه دا سوي چې سفید ورکړه رنگ نو سو کلته ډبل کلیک وکړه بارډر تلاش لکه سم لکه پکاري پیج بارډر تر زما لکه 3D را تراوړه کوم قسم لکه دا قسم نمبر ډبل والے ولري ښا کوم سټایل لکه اوسي ته دغه سټایل اوسي لکه رنگ څه قسم وړه لکه دا قسم رنگ ورته ورکړه اوکې کله څنګه چل شو ما سره بارډر راغی خو رنگ مو سره شته ښا خا نور سره لکه پکاري ګوري بارډر تلاش کلیک کړه باندې لکه دا څه مطلب شان وړه
مخکې د چې مطلب تراش ور پسې بعض نور کارونه باید موږ تاسو کو تر سره کوسیرا ته ګوره ما سره رقم سایل نه ښه لکه مطلب دا صفر کوم کلیک کړئ باندې اوس ګوره ما سره څنګه شو امغه چل پکې راغی سیدا کلیک کړئ باندې بارډر تراش لکه نو لکه سوي چې مطلب دا قسم رنگ ورته ورکا سیدا او د دې دا ډبل ولا لکه څه کم کا څومره لکه اوسي وتم چې لکه دومره اوسي یا مطلب دا قسم انتخاب ورته د پاس انتخاب کوړه دلته راشل پس 3 فوټه د ما سره سیدا دلته راشل پسې کلیک کړئ باندې اوس ګوره ما سره کوم دی مطلب یو نیم فوټ دی کله ته مطلب دا انتخاب کوم ورته دی کې به انتخاب ول شم سیدا مطلب پلان کې حال پیج بارډر تر ازمه خام دا قسم رنگ ورته ورکا اوکے کا اوس ګوره ما سره څنګه شو ډایرکټ امه راغی خاطه و شلکه داس نیوی دا لکه څه کوم نن کومه ښه دا څه نن کا ختمي کوي خیر الکه سمې پکار دي دلته زمر پسې پیج بارډر ته دا مې پکاري ګوره بارډر آرټس مې پکاري ګوره سم مطلب شان پکې راشه 30% پکې راشه دا نو کې کله کا څنګه شو ما سره دا شان پکې راغل سره یا وای چې لکه داس نیوی سمې لکه پکار دي ګوره دغه ته مطلب څه کول شي انتخاب ول شي اوس ګوره لکه د دې کمواله زیاتول څه شي ها دمر لکه پکار دی راته څه شو کلیک کړئ باندې اوس ګور لګ مطلب څنګه شو سایز کوښنه شو ښا کلیک کړئ باندې نور دلته اوس ماسره مطلب رقم نور بډر هم سره خاطر مې بډر دی ګوره الګ سره پکاره سیدا ستوري پکاره وړه کلیک کړئ باندې اوس ګور څنګه شو ماسره ستوري راغله سیدا دا مسله بیا موای ور باندې کار کوله خرسته بس خو ماته سم مطلب څه کله شاندي تشریح کې چی دی ښا شیډینګ تصویر سوچ لکه د کې مطلب رنگ صفه چابي ښا دغه ګور اپشن نه پاتې دی ښا وایم درته بیا صحیح شو ها په سټاپ کې نور تاسو مطلب کوم خاص شنه پاتې بیا بل خرسته بس مخکې ور باندې کار کوو